سلامونه نکي هیله ملګرو، ستاسو د روغتیا او سلامتۍ په هیله باندې حافظ سعید یم. له یوې نوې ویډیو سره تاسو ته هرکلی کوم. په دې ویډیو کې تاسو ته غواړم د زینوس بشپړه پېژندنه وښیم. زه د 4-5 کلونو ترمنځ په انلاین تجارتونو کې مې تجربه درلودله او په دې برخه کې معلومات لرم. وروسته له هغه نه چې ډېرو سیستمونه په دغه برخه کې غلط ختل یا سکیم کېدل، نو ما هم له دغه بازار یا دغه فیلډ سره مخه ښه کړې وه. وروسته له هغه نه هغه شیان چې په زینوس کې د واقعي تجارت نمایندګي کوله چې زه یې راجلب کړم، هغه مهم نکات څه دي هغه ټول ما راټول کړي دي او هغه به زه تاسو سره دلته بشپړ شریک کړم. ویډیو تر پای وګورئ او دغه ټول معلومات به انشاءالله تاسو سره زه شریک کړم. ګرانو ملګرو، په دغه سلایډ کې غواړو تاسو ته د کمپنۍ رهبري در وپېژنو چې کمپنۍ زینوس کمپنۍ د چا ده. دلته تاسو کتلی شئ ښاغلی ماچن جانسون د کمپنۍ د رئیس په توګه باندې، ښاغلی حامد د لومړي معاون په توګه باندې، ښاغلی هیلینا جیمز د دوهم معاون یا مرستالي په توګه باندې، او ښاغلی جورج بیلر د کمپنۍ د وایس منیجر په توګه باندې، او ښاغلی هیر ایسونس د کمپنۍ د ډیولپر په توګه باندې په کمپنۍ کې فعال دي. ډیولپر یعنی هغه د کمپنۍ کومې تخنیکي چارې چې دي هغه ټولې د دې کس په غاړه باندې، که هغه تخنیکي امور دي، که سپورټ دی، که هر څه. نو دا هغه مکمل د زینوس کمپنۍ هغه رهبري اداره ده چې زینوس کمپنۍ د دې خلکو ده او د دوی مربوط ده. ښه ګرانو ملګرو، په دې سلایډ کې یوه مهمه موضوع چې غواړم هغې باندې بحث وکړم، هغه څه چې د دې لامل او باعث شو چې موږ راسو په زینوس کې تجارت ترسره کړو. خوشبختانه زینوس کمپنۍ هغه د دنیا ناقانونه یا زموږ تاسو په اصطلاح باندې حرام تجارتونه چې په دنیا کې شته هغه نه ترسره کوي. خوشبختانه چې له هغې جملې څخه الکول کاروبار او تجارت دی، یعنې د شرابو، د خنزیر غوښه د دې کاروبار دی، همدا رقم مفتزل فلمونه یا ناوړه فلمونه د هغې کاروبار چې په دنیا کې یو تجارت دی، همدا رقم کلونینګ تجارت دا هم یو نامشروع تجارت دی په دنیا کې، گیمینګ یعنی قمار تجارت چې دا اکثرا یعنی کفري ممالک په دغسې تجارتونو کې ښکیل دي. نو خوشبختانه زینوس کمپنۍ په دغه شیانو کې ښکیل نه ده او دا تجارتونه نه ترسره کوي. همدا رقم د اسلحو کاروبار، د تنباکو کاروبار، همدا رقم د چرسو کاروبار او د سوددهي پروګرامونه یا هغه شیان چې هغه سودي معاملات ترسره کوي، دا زینوس کمپنۍ کې دا تجارتونه نسته. او همدا رقم هغه بانکونه یا هغه معاملات چې هغوی هم زیات اندازه باندې هغوی ته ګټه ورکوي یا مکملا د ګټې ورکړې سیستمونه دي چې په هغې کې د لوز یا د پیسو تاوان یعنې په هغې کې نسته. نو خوشبختانه دغه هغه تجارتونه دي چې زینوس کمپنۍ نه ترسره کوي. ښه ګرانو ملګرو، اوس غواړم په دغه سلایډ یا پاڼه کې تاسو ته دا تشریح کړم او دا درته وښیم چې آیا زینوس کمپنۍ په واقعا هم د انګلستان هیواد په رسمي ویب سایټ کې راجستر ده او که نه. نو دا زه غواړم تاسو ته تشریح کړم. دلته تاسو خپله کتلی سئ ورونو چې دا د انګلستان هیواد رسمي ویب سایټ نه زینوس کمپنۍ سرټیفیکیټ ترلاسه کړی ده چې دا یې هم نوم ده او په دغه نمبر باندې دا زه عملا هم تاسو ته ښودلی شم. دغه لینک تاسو کاپي کولی هم شئ، په خپله هم سرچ کولی سئ. نو دا غواړم زه زوم کړم. دلته تاسو کتلی شئ دغه زینوس کمپنۍ او دا نمبر ده، په دې نمبر باندې راجستر شوې ده اپریل 13 2024 کال کې. نو دغه عملا هم زه اوس تاسو ته ښیم او غواړم دا تاسو زه خلاص کړم او تاسو ته یې زه وښیم عملا. ښه، نو دلته تاسو کتلی شئ چې ما سرچ کړه، دلته هم زینوس ایل ټي ډي او دغه هم په دغه نمبر باندې رجستر ده، رجستر شوې ده په 13 اپریل 2024 کې. او دلته هم پاس تاسو کتلی شئ چې د انګلستان هیواد رسمي ویب سایټ ده او لینک هم په هغه مخکینۍ پاڼه کې پروت و، تاسو کولی شئ په خپله هم سرچ کړئ او ویې ګورئ. ښه دوستانو، په دغه سلایډ کې زه تاسو ته غواړم چې وښیم زینوس کمپنۍ ویب سایټ
کله فعاله سوې ده. نو په دې سلاید کې تاسو کتلی شئ چې 2023 د نهمې شپږم باندې فعاله سوی او تر دغه مهاله چې زه اوس ویډیو ثبتومه تقریبا 11 میاشتې کېږي چې ښه په ټاپ کې روان ده او دغه ځای عملاً هم تاسو ته ښودلی سمه. دلته تاسو کتلی شئ دغه hois.com ویب سایټ ده چې په دې کې د اکثره ویب سایټونو هغه مکمل معلومات او انفارمیشن دلته موجود وي. دلته تاسو کتلی شئ zenus.com سرچ وکړئ ورباندې تاسو ته مکمل معلومات راړوي. دلته تاسو کتلی شئ چې zenus.com 2023 د نهمې شپږم باندې راجستر شوی ده. دغه ایکسپایري ډیټا ده چې دا هم کیدای شي اپډیټ شي او وروسته پکې مخته ولاړ شي. اکثره هغه ویب سایټونه چې موږ لا پخوا پکې کار کولو یا مثلا سکیم خاطر له هغه داسې و چې هغوی خپل مشخص او دقیق معلومات هیڅ کله دلته نه ورکول او نه څرګندول. نو زینوس کمپنۍ خوشبختانه چې دلته مکمل معلومات شیر کړي دي، نو دا په خپل یو اعتماد ده چې ښیي او یو واقعي بودن د یو تجارت ده. نو دغه ټول تاسو دلته کتلی شئ ورونو، په خپله هم سرچ کولی شئ او دغه تاسو په خپله چک کولی شئ. او دلته تاسو کتلی شئ لاندې چې د هیري ټول جزئیات دلته لاندې ثبت دي. په دغه ځای کې تاسو مکمل په خپله هم لوستلی او کتلی شئ. ښه دوستانو، په دغه سلاید کې تاسو ته ښیم چې ریسک ډسکلیمر یا د زینوس سلب مسؤلیت شی ده. لکه اکثره ویب سایټونه شته چې هغه د دنیا په کچه باندې د نورو هیوادونو اکثریت هیوادونو کې ممانعات لري یا هغلته فعالیت نشي ترسره کولی. نو خوشبختانه زینوس د هیڅ هیواد له قوانینو سره مغایرت یا تخلف نه لري او زینوس کمپنۍ په خورا ښه کیفیت سره په ټولو هیوادونو کې اویلیبل او د فعالیت وړ ده. لکه مثلا بایننس یا ځینې نورې کمپنیانې شته چې مثلا په ایران کې یا ځینې نورو هیوادونو کې د محدودیت او تحریم سره مخ دي. نو خوشبختانه زینوس کمپنۍ د دنیا په هر هیواد کې اویلیبل ده او په هر هیواد کې یو څوک کولی شي چې په دې کې فعالیت ترسره کړي. ښه دوستانو، په دغه سلاید کې تاسو ته غواړم چې وښیم د زینوس کمپنۍ کاري میتود څه ده. نو تاسو کتلی شئ چې زینوس کمپنۍ خوشبختانه په فارکس او کریپټو یا په ډیجیټلي مارکیټونو بازارونو کې هیڅ نوع دخالت او فعالیت نه لري او دوی وایي چې دغه بازارونه له خورا خطر او ډیر تاوان څخه ډک دي. زینوس کمپنۍ په فزیکي تجارتونو کې ښکیل ده چې له 10 کلو څخه د 20 او 30 کلونو ترمنځ دوی په فزیکي تجارتونو کې اخته دي او مختلف تجارتونه ترسره کوي. زینوس نوم باندې دوی 11 میاشتې کېږي چې خپل ویب سایټ باندې فعالیت شروع کړی ده او د 10 کلونو ترمنځ دوی په فزیکي تجارتونو کې تجارت ترسره کوي چې دا د یو پاخه تجارت نمایندګي کوي. یعنی دوی په خپل تجارت کې ډیر پاخه دي، اوس راغلي دي آنلاین نړۍ ته او آنلاین ویب سایټ یې فعاله کړی ده. او دا چې کوم تجارتونه دوی ترسره کوي په راتلونکي سلاید کې به تاسو ته ښه تشریح کړم. ښه دوستانو، په دغه سلاید کې تاسو ته غواړم وښیم چې زینوس کمپنۍ په دغه تجارتونو کې ښکیل او تجارت ترسره کوي. د ریل اسټیټ یا د املاکو د ساختمانونو اخیستل او خرڅول یا په کرایه ورکول، همدا رقم د ټرک ترانسپورټیشن، د لاریو ترانسپورت، د دواو کاروبار، د لباسو اخیستل او خرڅول، د الکترونیکي وسایلو، کمپیوټر، موبایل او دې ته ورته د دې تجارتونه، همدا رقم د کانونو کیندنه یا معدني شیان چې په دې کې زینوس کمپنۍ تجارت ترسره کوي. نو خوشبختانه دلته د زینوس کمپنۍ هغه تجارتونه مشخص شول چې په دغه شیانو کې په دغه کارونو کې دوی بوخت دي او تجارت ترسره کوي. او په لومړي سلاید کې هم دا واضح شوله چې دوی هغه کوم غیر قانوني یا غیر شرعي کارونه چې هغه نه ترسره کوي. نو موږ تاسو ته د زینوس کمپنۍ ټول کار معلوم شو چې تجارت یې څه ده. در حالی کې چې ډېر ویب سایټونه رامنځته کېږي، ډېر ویب سایټونه شته چې د هغوی کاري فعالیت چې په څه کې کار کوي، په څه کې تجارت کوي، هغه مشخص او معلوم نه دي.
نو خوشبختانه د زینوس هر څه ښکاره دي او تاسو هر څه کتلی شئ په خپله باندې. ښه دوستانو، په دغه سلایډ کې غواړم تاسو ته څو مهم ټکي په ګوته کړمه چې په خپله کمپنۍ هم په خپل ویب سایټ کې دغه ته یا اشاره کړې ده او یادونه یې کړې ده دې ته چې که چیرې مونږ په بازار کې ګټه کوو نو ګټه تاسو درکوو، که چیرې ډېره ګټه کوو ډېره ګټه درکوو، او که چیرې احیانا کمه ګټه کوو کمه درکوو، او که چیرې احیانا تاوان کوو نو مونږ تاسو ته تاوان درکوو. چې دغه موضوع دوی په ډېر ښکاره ډول باندې په خپل ویب سایټ کې ذکر کړی ده او تاسو پخپله هم کولی شئ چې ورسئ ویې ګورئ. په امپورټنټ نوټس کې دغه موضوع ښکاره کړې ده. نو دا هماغه د مضاربې شکل نیسي، هماغه حلال چې که چیرې په بازار کې ګټه کوي ګټه ورکوي او که چیرې تاوان کوي تاوان به ورکوي. او دغه عملا موږ پخپله هم لیدلي دي په خپلو اکاونټونو کې چې کله زیاته ګټه راکړل شوې، کله کمه، کله که تاوان شوی ده تاوان هم راکړل شوی ده. او هغه کسانو به هم دا عملا لیدلی چې په زینوس کې کار کړی په خپلو اکاونټونو کې به د دې شاهدان پاتې سوي وي. او ملګرو، په دغه سلایډ کې به زه تاسو ته تشریح کړم دا د زینوس کمپنۍ رسمي ټلګرام چینل ده چې دلته دوی یو خبر خپور کړی و، غواړم هغې ته یوه اشاره وکړم. زینوس کمپنۍ یادونه کړې ده چې موږ به هېڅکله د چا پیسې بلاک نه کړو. او بله خبره ده چې هر وخت کې کسان کولی شي یا پانګوال کولی شي چې سرمایه لاسته راوړي، یعنې د دوی سرمایه بنده نه ده ولو که د دوی سرمایه په قرارداد شکل هم وي. بله خبره دا ده چې کمپنۍ ویلي دي چې موږ به تر 3 کلونو پورې په دغه شکل باندې چې د پانګونې سیستم یا د نیټورک مارکیټینګ سیستم نه په دې ډول به کار کوو. وروسته له 3 کلونو به موږ ژر د امازون په څیر باندې د سیل او بای یا د خرید او فروش پروسه چې ده هغه به سټارټ کړو او شروع به کړو چې هر کس پخپله وکولی شي خرید و فروش ترسره کړي او ګټه وکولی شي. او بله خبره دا ده چې کمپنۍ ویلي دي چې راتلونکي ژر وختونو کې به موږ تاسو سره خپل کاري ساحې او ویډیوګانې دا هر څه شریک کړو. او دلته تاسو کتلی شئ ورونو چې هغه څه چې دوی وایي چې د امازون په څیر به خپل سیل او بای پروسه شروع کوي، هغه تاسو په خپل اکاونټونو کې هم دلته کتلی شئ چې دغه راتلونکي فعالیدونکي اپشنونه دي چې کمینګ ورته لیکل شوی ده چې یو سیل او بای ده، او بل چې د ایکو سیسټم ده چې د دې مکمله تشریح به په خپله په راتلونکي کې کمپنۍ د خپل رسمي چینل له لارې څخه موږ تاسو ته کوي. ښه او دوستانو، په دې سلایډ کې تاسو ته ښیم چې د زینوس کمپنۍ هغه نقشه د کار څه ده. تاسو کتلی شئ دلته په خپله لیکل شوي دي زینوس کمپنۍ په 2025 پورې په مختلفو هیوادونو کې نمایندګیانې فعالوي خپله رسمي ډول باندې. 2026 کې به دوی خپله ایکسچینجز یا خپله صرافي راوباسي د خدمت لپاره. 2020 کې به دوی د کارټونو ماسټر کارټ او د دې فعالېدل رامنځته کوي. په 2028 پورې به دوی تر $2 میلیون پورې خپلو پانګوالو ته پی کړی وي، یعنې هغوی ته به یې پرداخت کړی وي. او 2030 پورې به دوی خپل د امازون په څیر باندې ویر هاوزونه په مختلفو هیوادونو کې فعال ولري. ښه ملګرو، په دې سلایډ کې هم تاسو کتلی شئ یو له خوندورو اپشنونو د زینوس څخه چې د هغه ریکور فنډز ده یا د پیسو بیرته راګرځېدنه، چې اکثره تجارتونه یا اکثره کمپنیان چې کله تاسو پانګونه ورسره وکړئ تاسو پیسې هلته بلاک دي او هغه بیرته نه راګرځېږي. خوشبختانه په زینوس کې کله چې تاسو پانګونه وکړئ یو ورځ بعد یو میاشت بعد هر وخت چې وغواړئ ستاسو پیسې لاک دي، بلاک نه دي. که هغه د ضرورت په اساس یې راوباسئ او که نه غواړئ چې تجارت مخته یوسئ، په دواړو صورتونو کې تاسو ریکور فنډ ترسره کوئ او ستاسو 80% پیسې لاسته راوړلی سئ او 10% تاسو څخه کټ کېږي. 10% ولې کټ کېږي؟ معموله خبر ده کله چې په یو تجارت کې پانګونه کېږي هغه د نورو تجارتونو سره معامله کېږي. نو زینوس کمپنۍ هم زموږ تاسو پیسې د نورو تجارتونو او کمپنیانو سره معامله کوي. بیرته د هغه ځای څخه ایستل حتما د یو تجاري قانون د مخې نه 10% تاوان ورباندې راځي. او یا هم زموږ تاسو پیسې چې کله پانګونه وکړو نو 12 لیوله پورته زموږ څخه کسانو ته کمپنۍ د خپل شخصي بودیجې څخه ګټه ورکوي. نو په دې صورت کې تاسو وینئ چې کمپنۍ زموږ څخه هم زیات تاوان کوي. نو بیا هم د کمپنۍ ډېر یعنی احسان دی چې موږ تاسو ته خپلې پیسې ازادي کړي دي او په هر وخت کې موږ تاسو خپله پیسې لاسته راوړی سو.
ښه دوستانو په دې سلایډ کې هم تاسو کتلی شئ چې دغه مختلف سکرین شاټونه چې راجمعوري سوي دي موږ سره شریک سوي دي څه زموږ په ټیم کې پانګونه سوې ده او څه هم د ځینو خارجیانو اکاونټونه دي یا سکرین شاټونه یې شریک سوي دي. مثلا وینئ چې تاسو $100,000 پانګونه سوې ده، همداسې ورځني عایدات تاسو دلته کتلی شئ. یعنې څومره پانګونه سترې غټې همداسې به ورځنۍ ګټې هم غټې. دلته هم تاسو کتلی شئ چې $15,000 پانګونه شوې ده او په دې ځای کې هم تاسو ګورئ چې $15,000 پانګونه شوې ده. دا یو څو نمونې دي او داسې په سلهاوو سکرین شاټونه زموږ سره شریک شوي دي د مختلفو ټیمونو څخه چې پکې زرګونه ډالر پانګونه شوې ده په زینوس کې. او دا سترې او غټې پانګونې او سرمایه ګذاريانې د یو واقعي تجارت نښه ده، د یو واقعي تجارت او د یو با اعتبار او باوري تجارت ښودنه کوي. غټې پانګونې په هغه تجارتونو کې کیږي چې هغه ډېر معتبري. نو دا هر څه تاسو کتلی شئ او په مختلفو تجارتونو کې تاسو به کتلي یا په ویب سایټونو کې چې له $150 یا $100 څخه پورته پانګونه نه کیږي. زینوس کې تاسو کتلی شئ چې ټولې پانګونې د زرهاو ډالرو دي. نو دا د یو با اعتباره او باوري ځای ښودنه کوي. ښه دوستانو په دې سلایډ کې تاسو کتلی شئ چې د زینوس کمپنۍ مشروعیت د اسلام له نګاه څخه یا د اسلام له نظره، نو په دې اړه باندې دغه د مفتي صاحب اسرارالدین یو فتوا موجوده چې هغه وایي دغه شیان لکه تاسو یې چې وایي یا مثلا چې شته چې زینوس کمپنۍ هم ګټه ورکوي هم تاوان ورکوي او په هر څه لیکلې بڼه هم واضح دي او په عمل کې هم موږ تاسو چې امتحان کړي دي دا ټول د مفتي صاحب اسرارالدین سره چې موږ شریک کړي دي. نو هغه د دغه معلومات په اساس باندې د مضاربې د حلال شکل فتوا ورکړې ده چې پښتو بڼه یې هم زموږ سره شته او په دې اړه باندې وایس هم شته، غږیز وایس یې چې د ډېرو کسانو سره موږ شریک کړی هم ده. بیا هم که چا غوښتل په شخصي کې کولی شي زموږ سره رابطه وکړي، انشاءالله موږ به ورسره شریک کړو. ښه ملګرو په دې سلایډ کې تاسو کتلی شئ چې دا زما په ټیم کې یو لیډر دی ښاغلی فردوس صاحب، دغه اکاونټ دی چې تاسو کتلی شئ $15,000 پانګونه یې ترسره کړې ده او $4,850 یې یوازې د ټیم څخه نیټورک بونس لاسته راوړی ده، $900 هم لیول بونس عاید لاسته راوړی، $8 هم ګیفټ بونس یا دغه 45 ګټه. نو تاسو دلته کتلی شئ چې ټوټل د تقریبا $10,206 ګټه کړې ده. اوس فعلا هغه پیسې چې د پانګونه کړې وې قرارداد یې پوره شوی ده او دغه مکمل پیسې ورته اویلیبل دي، دی کولی شي د پیسې هم وباسي او د دې ویډیو هم شته. که هر چا غوښتل شخصي کې موږ سره رابطه کولی شي چې هغه ویډیو هم موږ کولی شو تاسو سره شریکه کړو. اوس به زه تاسو ته خپل اکاونټ هم وښیم چې عملا ما څومره ګټه کړې او عملا څومره پانګونه لرمه. دا ملګرو زما اکاونټ دی، تاسو عملا کتلی شئ $6,000 مې پانګونه کړې ده او تقریبا ټوټل ګټه ما تر اوسه ایستلې $2,200 215 اتیا کتلی شئ زه اویلیبل لرم اوس او دا مې هم ورځنۍ ګټې چې تاسو کتلی شئ چې 1.8 داسې ګورئ چې کله ګټه کمې کله زیاتې. دغه د زینوس ګټې دي چې مختلفه یي، ټوله تاسو دلته کتلی شئ. ملګرو دا وه د زینوس کمپنۍ تاریخچه او فعالیتونو باندې چې موږ تاسو ته معلومات وړاندې کړل. په راتلونکي کې به د نورو معلوماتو لپاره موږ تاسو ته ویډیوګانې نورې هم چمتو کړو. زموږ دویمه ویډیو هرومرو وګورئ چې په هغې کې به د زینوس کمپنۍ لپاره پانګونه څنګه کیږي او د زینوس کمپنۍ څخه د عایدات